ولسمشر غني د میرمن زهره یوسف د ښو خدمتونو په پار د ملالۍ په مډال ونازوله. ولسمشر اشرف غني او د هیواد لومړۍ میرمن جلالت المآب رولا یا بي بي ګل غني پرون د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د چهارچنار په ماڼۍ کې نیول شوی و، په مطبوعاتي او عامه اړیکو چارو کې د لومړۍ میرمنې سلاکارې اغلې زهره یوسف ته د تیرو 6 کلونو خدمتونو او په مهاجرت کې د هغې د خدمتونو په پار د میوند د ملالۍ دولتي مډال ډالۍ کړ. په دې غونډه کې یو شمېر وزیرانو، مرستیالانو، سناتورانو، د آزادو رسنیو او ملي راډیو تلویزیون متصدیانو او د میرمن یوسف خاوند ښاغلي داود سلطان زوی چې د کابل ښاروال هم دی او د هغې دوستانو ګډون درلود. په دې غونډه کې جلالت المآب ولسمشر او لومړۍ میرمن د میرمن یوسف د کړنو، صداقت او هیواد ته ژمنتیا په هکله ویناوې وکړې. بلخوا ډیری هیوادوالو د دې کار سره مخالفت وښوده او ویل یې چې دا د ملالۍ په مډال نه ارزېده او وایي دا مډال یې باید هغې مور ته ورکړی وای چې په ملي اردو کې 4 زامن د لاسه ورکړي وو.